خبرې وکړې. د غني له لوري د سیاسي بندیز په هکله سپیناوی راغی. سلام، ستړي مه شئ. زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. تېره ورځ د افغانستان د نوي حکومت یو ویان وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په عربي متحده اماراتو کې سیاسي فعالیت ته نه پرېښودل کېږي. د نوي حکومت مرستیال ویان وثیق په یو بیان کې وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یا تا محمد نور او نور کسان چې په اماراتو کې میشت دي د دې هیواد د حکومت له لوري د سیاسي فعالیت څخه منع شوي دي. دا لومړی ځل و چې طالبانو د افغانستان د پخواني ولسمشر او د هغه سره تښتېدلیو سیاستوالو د سیاسي فعالیت د منع کېدو په هکله خبرې وکړې، مګر رسنیو ته تر دې وړاندې دا خبر خپور کړی و چې عربي متحده اماراتو کې غني ته د پناه ورکولو په وخت کې دا شرط وړاندې کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې به سیاسي فعالیت نه کوي. داسې ویل کېږي چې اشرف غني او نورو تښتېدلو زورواکو او 2 پاسپورټه د افغانستان څخه د فساد له لارې د تېښتې په وخت کې او د تېښتې وړاندې خپلې ډېرې اغلا کړې پیسې عربي متحده اماراتو ته انتقال کړې وې. له همدې کبله دوی د اماراتو شرطونه په ډېره اسانۍ او پرته له چون چراغ څخه ومنل. خو اوس تازه بیا د هغه سیاسي مشاور سرور احمدزی ویلي دي چې په اشرف غني له ډلې د سیاسي بندیز لګولو نوې خبره نه ده. په عربي متحده اماراتو کې ډیری بهرني میشت پخواني دولت مشران د همدې ډول قوانینو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې سرور صادقزی تر دې وړاندې دا ډول خبرونه رد کړي چې ګواکې غني د رسنیو سره خبرې نشي کولی یا د حکومت د تایید پرته ملاقات نشي ترسره کولی، مګر اوس د افغانستان د حکومت له لوري د دې خبر د خپرېدا وروسته د اشرف غني د مشاور یا مشوره کوونکی وایي چې سیاسي بندیز او محدودیت عامه خبره ده.